یو محترم ورور پوښتنه کړې ده، وایي که څوک ژر اخروي د هغه ښه عملونه قبلیږي که نه؟ د مثال په طور لمونځ دی، حج دی یا نور داسې. جواب بالله توفیق. د دې محترم ورور په جواب کې به ووایو چې کم څوک چې ژر اخروي باید لمونځ هم ادا کړي او د هغه رقم حج هم ادا کړي، هر څه ادا کړي، ځکه د فرضیت غاړې به په خلاصې سي. خو دا چې الله پاک یې قبلوي یا نه قبلوي او د هغه رقم ثواب به باندې ورکوي یا بیا نه ورکوي، تاسو هغه خپله د ځان سره دا فکر وکړئ چې یو څوک د الله پر عبادت باندې په داسې حالت کې ولاړ وي چې پر هغه باندې علامه د نافرمانۍ ښکاره وي، نو ستا څه ګمان دی؟ ځکه دا ژره چې ده دا تقریبا واجب ده. نو که چیرې دا څوک خروي الله ته په عبادت باندې دریږي، خو پر ده باندې داسې علامه د نافرمانۍ موجود ده چې د ژره خریلی بې له ضرورته، او په دې نافرمانۍ باندې نه دی ځان ملامت بولي او نه پر دې باندې توبه کاږي، نو ځکه دا سړی هغه کیدلی سي چې هغه د ده کوم عملونه دی کوي هغه د دغې نافرمانۍ په وجه باندې ناقص جوړ سي. په دې وجه باندې نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي، وایي هغه حج مبرور یا مقبول دی چې سړی د حج په دوران کې د هر څه څخه توبه وکاږي، د هغه څخه وروسته کومې هغه ګناوې دی بیا ونه کړي چې کومې یې مخکې کولې، نو اوس ستا دا وایي دې ته به حج مبرور مقبول حج ویل کېږي. او که داسې نه و بیا دا حج مقبول او یا مبرور نه دی، نو اوس ستا څه ګمان دی؟ زموږ ستاسو په ماحول کې کسان موږ تاسو وینو ولاړ سي عمرې ته، ولاړ سي و حج ته، خو د هاخوا څخه چې راسي بېرته دغسې له غړ مخ درته ګرځي، نو دا خو معلومه سول چې کومه ګناه تا مخکې کول د مکې معظمې تر زیارت وروسته هم ته هغه په هغه ګناه باندې ولاړې، په دې حج یا په دې عمره باندې تا د هغې ګناه څخه توبه ونه کړل، نو دا معلومه سول د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د قول موافق چې ستا حج څه نسو جوړ، مبرور جوړ نسو، مقبول جوړ نسو، نو ځکه د ثواب په اعمالو په ثواب کې ضرور فرق راځي، ځکه دا یو داسې بد عمل دی چې د دې څخه ځان ساتل په کلکه پکار دی. بخاري شریف صفحه 206 جلد اول. فقه فتاوی یوسفیه صفحه 255 جلد اتم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ، تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.